او د عبدالله بن عباس روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوه قبرونو تیر شو او وی په دې دواړو باندې څه دی عذاب دی. بیا یې یو شنه لښته راواخیسته او یې په منځ نیمه کړه یو یې په یو قبر نهاله کړه او بله ټوټه یې به دې بله او د وچېدو پورې به د دوی نه عذاب کم شي. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاصیت دی. ولې عامو سلفو نه بیا نه دي نقل چې هغوی دا کار کړی دی. یوه دویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته دا خبره نه ده ښوولې چې تاسو بیا دا کار وکړئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بله موقع نه دی نقل. څلورمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله ووایي په دوی عذاب دی، نو تا ته چا ویلي چې په دوی عذاب دی؟ شپږمه علیکم السلام ورحمة الله شپږمه دی خو ګورې سلام یې واچوه. شپږمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په هغو باندې دا شنه لښته ایښودې د وچېدو پورې به پې عذاب کم شي. بعض دا وایي دا د دې د لاسه ځکه چې دا شین بوټی د الله تسبیح وایي. نو ځکه موږ چې کله د خپلو خپلوانو قبر له ورشو شین بوټی پې ږدو ګلونه پې ږدو او هغه د الله تسبیح وایي نو قبر عذاب به څه شي کم به شي. دا غلطه خبره ده. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې دا د تسبیح وایي ځکه عذاب به کمي. صرف دا ویلي دي د وچېدو پورې به عذاب کم شي، بس دا یې ویلي. او ولې دکه شنه لښته چې وچه شي دا د الله تسبیح نه وایي؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هر شی چې په دې دنیا کې دی هغه د الله تسبیح وایي. هر شی دا مړی چې په کومه خاوره کې تا ښخ کړی دا هم د الله تسبیح وایي. نو بیا د دې خبرې څه فایده شوه چې شین بوټی صرف د الله تسبیح وایي، وچ بوټی هم د الله تسبیح وایي، دا ځمکه هم د الله تسبیح وایي، دا خاورې هم تسبیح وایي. نو دا خبره غلطه ده. دغه شان په دې کې په مړي باندې بدګماني ده. لکه اوس یو سړی د پلار یې مړ شو او چې څنګه یې ښخ کړو شنه بوټي پې نه حل کړو. لکه دې خلکو ته یو قسمه اعلان وکړو د څه چې زما په پلار باندې عذاب دی، نو دا بوټی مې په دې دپاره کېښودی چې عذاب کم شي. نو موږ نه یو خبره چې دنه څه معامله ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو الله وایي چې په دې دوه قبرونو باندې عذاب دی. هم موږ له به څوک خبر راکوي چې په قبر باندې عذاب دی؟ بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا موږ ته نه دي ویلي تاسو داسې کوئ. او اهم خبره دا چې د عامو سلفونه او عامو صحابه کرامو نه بیا نه دي ثابت چې هغوی دا کار داسې کړی دی. نو دا هم یاده کوي دا مسله، ځکه چې زموږ په ملکونو کې اکثر که تاسو خیال کړی په دې مقبرو چې تېرېږي دا قبرونه د دې ګلونو نه او د دې نه ډک کړي او دا بیا د دغو رواج جوړ شوی دی د انګریزانو، د هغوی دا طریقه ده. که خیال هم کړی هغوی چې قبر له راځي نو د ځان سره یې ګلدسته راغستې هغه به د قبر باندې کیږدي او بیا دا د هغوی طریقه ده، د مسلمانانو طریقه نه ده. د دې نه ځان لرې ساتي.